کوم الک سره نکاح کوي کولای شي د پلار په کې څه اختیار نشته لري د مور په کې څه اختیار نشته لري خیر دې خاندان دې بې عزته شي خاندان دې رسوا شي کدا جنۍ مخکې نه د چا سره په نکاح باندې وي هم چې په دې په دوران کې کله دې بل الک خوښ شو دا ور سره تختی باقاعده په ډرامو کې هم دقه درس ورکول کی دا تعلیم زموږ نوجوان نسل ته ورکوي باقاعده خیره جنۍ هغه د یو چا سره نکاح شوي د دې په دوران کې په بل چا باندې مینه شي ایسته هغې سره وتښتي او هغه خاندان ټول رسوا کړي او بیا زموږ نوجوان نسل هم دقه شان عملي کردار وکړي زموږ اخلاق ته خراب کړو تاسو نه ګورئ ځای په ځای باندې زموږ په دې معاشره کې د پښتنو د دې مسلمانانو په دې معاشره کې تاسو نه ګورئ خبر هم چې میلاویږي پلانۍ جنۍ د پلاني په نکاح کې وه او ایسره چا سره وتښتېدله تختی بنا زمان او جوان خور اگی چی دا فلم گوری اگی چی دا ڈراما گوری ایت درس ملاو شوی دے پدی باندے کفار او تدا طریقہ خودلی دا چم دقا شانتا کوئی خپل خاندانون بیزتا کوئی خپل خاندانون رسوا کوئی زمانونو دی ڈرامو سفیدہ دا چی تاسوی گوری دی ڈرامو سفیدہ دا دقه دمتوب دغه حرامي توبونه مونږ ته ښیي عقل زموږ نه دومره واخیستلی شي چې موږ به له ډرامو نه حرامي توبونه زده کوو موږ به له ډرامو نه د خپل خاندان او د خپل مور او پلار د هغې د بې عزته کولو طریقې او چلونه زده کوو د چند لذت دپاره د چند منټ لذت دپاره او د چند منټونو د لذت او د خوند دپاره موږ خپل ټول خاندان هغې د سترګو د غړېدو نه وباسو ډرامو باندې نن هلکان مبتلا ډرامې ګوري بل کار نشته ډرامې ګوري فایده پکې څه میلاویږي زما ورونو عرض دا کوم ټول نوجوانانو ته دا وایم څو پورې به تاسو دا ډرامې ګورئ او دغه ګندګي به له دې نه زده کوئ څو پورې به خپل خاندانونه تاسو شرموئ څو پورې به مور او پلار د سترګو د غړېدو نه وباسئ څو پورې به د خپل الله نه تاسو بغاوتونه کوئ حیا او شرم به موږ کله کوو د خپل الله نه د خپل الله نه موږ له کله حیا راځي د خپل الله د قرآن نه موږ له به کله حیا راځي چې موږ ته بار بار قرآن کې ویله کېدی شي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ای نبي مؤمنانو ته وي او خپل نظرونه ښکته کوي لیکن نن زما نوجوان تیار دې ته نه دی چې د خپل الله دا عظیم آیات دا خپل کی او خپل نظر ښکته کی او چرته پردی تور سره ته ونه ګوري او پردی خور لور ته ونه ګوري او چرته ډرامې ونه ګوري خپل نظر ښکته کی دې ته تیار نه دی څوک زما ورونو کله به ورته تیارېږو زما ورونو الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وقت نه دی راغلی په خلکو چې ایمان راوړی چې د هغې زړونه عاجزي وکړي د الله ذکر ته الله موږ ته یو تنبیه راکوي یو دمچي موږ ته راکوي پتا به کله ټیم راځي کله به ته د الله د ذکر ته عاجزي کې او کله به ته د الله نه یریږې کله به ته د الله نه حیا کې کله به ته د الله نه شرم کې کله به د الله نه قرآن ته عملي کې کله به د الله قرآن ته د سینې سره لګې کله به د نبي صلی الله علیه وسلم سنت ته سینې سره لګې کله به د خپل مور او پلار احساس تاسو پیدا کېږي چې کله قبر ته لاړې چې کله قبر ته لاړې بیا به ته عملي کې زما ورونو دا یو چانس دی زموږ سره آخري خبره عرض کوم یو چانس دی زموږ سره په دنیا کې صرف دا لږ ژوند دی که په دې کې هم کار وکړو خطخا کوم نه کو بیرته واپسې دنیا ته نشته دی چانسونه ختم ګورئ لږ پیدا شي زما ورونو احساس پیدا کړئ خپل زړونو کې چې دا یو چانس ته لاس ته لاړ بهتری دی یو پرې سا ووتله بس ختم لږ ځان له ځای کې کښېنئ کور ته کله لاړئ لږ کمره کې ځان له کښېنئ لږ پر خپل ماضی هم سوچ وکئ په مستقبل هم سوچ وکئ څه مې کړي دي او څه به کومه او چې دا یو چانس چې ما ته میلاو دی په دنیا کې دوباره بل چانس ما ته نه میلاویږي چې زه خیر دی تا ته به یو 10 کاله یو 2 کاله به نوره مهلت درکړم بیرته خیر دی واپس لاړ شه دا کېدلی شي دا بالکل ناممکنه بالکل نشي کېدلی سوال نه پیدا کېږي زما ورونو راځئ ځان سره د عزم وکئ چې دا یو څو کاله زموږ پاتې دي ما د کلونو خبره وکړه ورنه هېڅ پته نشته دی زموږ د سیکنډونو پته نه لګي نو موږ د منټونو پته نه لګي
دی جمعات ته به وځو او که به ونه وځو، آینده جمعه کې ملاقات به کېږي که نه به کېږي، آینده کال ملاقات به کېږي که نه به کېږي، یو بل سره به سترګې لګي او که نه لګي، لیکن ستاسو د خیر دپاره لګیام. قسم په الله که بل مې هېڅ مقصد وي د دې نوجوانانو غم را سره دی چې راشئ د خپل الله سره تعلق قایم کړئ، خپل خاندانونه مه شرموئ. دا نشې پرېږدئ نورې، دا ډرامې پرېږدئ نورې، دا فلمونه پرېږدئ نور. راشد الله د مینې خوند هم لږ وڅکئ که نه، دا خوند خو هم لږ وڅکئ که نه چې د ژوند په خوند باندې پوه شئ. الله رب العالمین نه سوال دی چې الله رب العالمین زمونږ او زمونږ د نوجوانانو اصلاح وکړي. د دې نشو تماشونه دی الله زمونږ د ټول نسلونه واړی، الله دې زمونږ نوجوان نسل هغې اخلاق برابر کړي، الله دې خوش اخلاقه موږ ټول جوړ کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.